علیکم. کوم ټکټونه چې ریفانډبل دي د ایربلو جاز دی، د پی آی ای کم جاز چې دی، د سویزرلینډ کم جاز چې دی، دا ریفانډبل دي. دا چې کومې مسافر وروڼو ته لکه زما په شانتې نه میلاویږي، د خپل حق لاړ شي، د خپل حق تپوس دې وکړي. کومې ایجنسۍ والا زه 3 میاشتې وشوې د زه ورنځولم، د بېګا ما ته 6:30 بجې کال وکړ چې ته راشه ستا ته به خپل ټکټ واپس میلاو شي، که ته بل ټکټ اخلې او که ته پیسې اخلې. ځو مخکې د هغه نه تپوس کوو چې څه کېږي. मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। وعلیکم سلام. څنګه یې رورخی؟ زه راغلی یم ستا د ایجنسۍ غاړې ته. هغه سیدالله ټکټ والا کوم تا چې ټکټ راکړی و، تا بېګا ما ته رینګ هم کړی و. زه د 11 بجې به بیا زه تا ته دلته د بټخیرې ته به انتظار به کوم، دلته به زه ناست یم، ته به بیا راشي 11 بجې. زه صحیح ده، زه به ستا د 12 بجو 11 پورې زه انتظار کوم. صحیح ده. ایجنسي بنده ده، ایجنسي چې کومه ده، زه ایجنسۍ ته راغلی یم، په ایجنسۍ کې څوک نشته، ایجنسي بنده ده. زیات لکه چې هغه ایربلو نه همدا درسي ورکړه چې بیا موږ ته تاسو خطاب کورټ ته هم ځو، پریس کانفرانس هم کوو. ځکه شاهزادې چې کوم یونین والي دي هغوی باقاعده په پریس کانفرانس هم وکړو، هلته ویډیو ورته مو ولېږله، یوه د مرکڼ والا کوم 3 میاشتې بعد بیا راشي. نه مونږ وس کوو لکه تاسو 3 میاشتې بعد اوس 3 میاشتې په خوا ښه روانه یې. واو لکه د دې ټیکس دغه نه دي صورت چې 30 ته واوړېدو که نه بیا نه کېږي. دا د ده قصه ختمه. خبره د یقین که زمونږ اوس هم داسې نه 10 پیانارې مخکې اکسپایر شوي دي، مونږ یې نه دي دغه کړي. خو لکه دا خو زمونږ دا پوینټ راونیو چې یو تاسو کال نه دی کړی، تاسو ایروپلین بل مونږ به دې زموږ دفتر بند دی. بیا زمونږ ملکڼ ډیویژن چې دی دا ټول په سعودي روان دی، سعودي ځنې بند دی. د یوازې زمونږ ایجنسي نه دلته میکسیمم ایجنسۍ به بند دي. بند دي یا نو مونږ لکه دونه د دغه نه خبرې لکه کوم چې دا د ایربلو ټکټونه چې دي دا ریفنډ لکه ریفنډبل لکه کېږي که نه کېږي؟ ریفنډ کېږي. لکه د دې 30 ورځو چې فلایټ کې لاړو که نه، دا د 30 ورځو دننه دا ریفنډ کېږي یا به بل ډیټ لاړو. خو اوس په د هغې باندې څه ریزلټ راوړي حساب به وکړو. مونږ ریفنډ کړی دی. لکه ټول ورونې ما ته دغه راکړو، ورونې کار وکړو دا دغه دې زر دغه کوئ، صرف وسلې ټایم دی راسره. ما ته د کار څوک ستا نمبر نه لګېږي. لکه ما ته کال راغلی دی، کال شوی دی، ما ډېر کړی دی. نه نه خو مازدیګر مې راته مازدیګر ماښام کې دا ته ما ته سهاري کار نه کوه. دا سهاري دا زما تا نمبر نه لګېږي. نمبر زما 24 ګرځي مروره خو بیا به د سیګنل مسته دا وځو دا نشم ویلی. مې چې دا ټیکټ سره باندې دا وخت پرې دا وځه دا ټول ټیکټ ته بل ډیټ اور ریکارډ کې ما ته سونه میلاو شي، بل ټیکټ کې بس چل وشي. اوس ما پکړې دا په کومه پستا د مارا لکه ریکارډ نه لري کنه، لکه ما ته اوس ټول پیسې میلاو شي ان شاء الله دا به تاسو ته شي. ته په ټیکټ باندې زما اورې خبره وره، زما چوټي چې کومه ده هغه خاطر لکه زه کوشش کوم، خو زما کوشش لیکي لکه چوټي نه لري نو هغه مله ریفانډ دی، لکه ریفانډ لکه به هر زما چوټي ولګېده، زه به راځم بیا که دې ایجنسۍ ته یې که بلې ته یې خو زه به راشم بیا داسې دی که نه تا ته ما مخکې ویلي لکه دا ما ریفنډ خو دا مونږ ته پیسې نه راځي، زمونږ دې سیسټم ته دغه راشي، دا که پیسې زموږ دې سیسټم ته راشي لکه اکاونټ ته نه راځي چې دی کیش کوه. زه به کې اوس بل ټیکټونه نور دغه کوږه نه، څوک پسنجر راځي، څوک په دغه پیسو ولرو ټیکټ شو ته ستا پیسې مونږ ته شوې هغه ټیک ده یو کوم که څوک څوکي که نه راکړه چې زه به کولی هغه زه نشم کولی. بالکل ستا خبره ټیک ده.
لکه هغه ته کولی نه شم لکه زما خپل نه خپلوان شته دی نه مې ورور شته نه مې رشتهدار شته یار دوست مې دی هر یو د خپلې مرضی هغه چې ځي د کوم ځای نه ټکټ راخلي زه ورته دا نه شم ویلی دا شه ته د دې ایجنسۍ نه ټکټ بل چې کومه دا خبره ده چې ته اوس ما له اخرنی تاریخ ته ما دا راکړه چې تا ته به راشه تا ته په پلانکي تاریخ باندې دا پیسې مې راشي تو ټیکټ لکه بل تو سبې زما پته نه لري لکه زما پته نه لري مطلب دا که نه زه تا ته خبره کوم په دې د سره کوم نه پوه شوې ما دا پیسې سبا استعمال کړې ما بل ورځ استعمال کړې ما بل ورځ دا نمبر زما سره شته دی ان شاء الله دوه ټیم بنالي په هفته 10 ورځې کې به دا استعمال شي تا ته به کار وکړو خیر خبره ده لکه په اووه ورځو کې چې ته کوم استعمالولی شي ما نه اته راکړه ما نه لس راکړه لکه ما د داسې میاشت راته نه یادوم نه زه داسې خبره نه کوم زه د ضروري خبره زه ته ضروري خبره کوم نوره ما له چې په اووه ورځې کې ته چې زه به وکې شم زما تا ته مولت 10 ورځې شو ان شاء الله پنځلس لکه ته ماته دا ووایه زه درته دا مسلماني زه درته سیده چلېږم ګوره ستاسو کاروبار تاسو خپل کاروبار نشئ کولی بیا زمونږ ستاسو یوه ورځ نه ده چې او د یوې ورځې کار وکړو بیا دواړه یو شان دي وروڼه یې خوا کې ده خبرې ده داسې شی وکړو وروڼه چې یو بل ته به دیني اړې نه کوله ګوره په هغه مسلمانۍ به دوی چې کوم کار کېږي کار کېږي که نه ګوره ګوره یعنې ما دا کار نه دی کړی بالکل تبا کړه زه په دغه کار نه بیګا مازدیګر ما په خپله لیدلی چې لیکلی دی نو خو ټیک شو مطلب چې دی خوشحاله شي د ده به هم ټینشن وي نه ټینشن نه تا چې ما د خوشخبري مې میلاو شي چې یار وایي د زما که پیسې خپل ځای شي نه چې وګورئ ستا پیسې مونږ ته شپې تو بېغمه اوسه لکه 61,000 یو کوم 80,000 روپۍ نه تا مونږ ته ټیکټ پته یو کوم 80,000 روپۍ ما ته تا سره مونږ څه در کړي ده نه ما له دې سره یو ټیکټ راکړی دی سر تاسو رسید مسید سره زما سره صرف هغه ټیکټ چې دی خلاص دی د ټیکټ په ټیکټ کې چې کومې پیسې دي یو کوم 80,000 هغه یو ټیکټ دی یو والی پاپا یو ټیکټ دی یو والی پاپا منګه باید دا تعالی زما په 58,000 روپۍ هغه ټیکټ کې چې کوم ریټ دی هغه شته ټیکټ کې ریټ 56,904 روپۍ دی تعالی ما په 58,000 روپۍ درکړې دا ستاسو دا صحیح دی ګوره زه چې کوم پیسې زما چې وصول شوي د هغې ثبوت او ستا صحیح ده که نه خو دا دې په تا مونږ د ټیکټ په 58,000 روپۍ خرڅ کړی دی مونږ ته به دی پرېوتی په تا هم دا دی خرڅ کړی دی په دې باندې دا د 58,000 او دوکان شوی ده ایسے نا دیکھو چابی بالپین نه دی راکاږلی دا 56,904 او دا 58 میلاو شوی دا صحیح الله نوم دی وبې ګورو خیر هغه ایم خپل زما تسلی وکړه زما سره هم ګورو ستا سره هم زما سره نه ما سره خو بس دا مې دا خو لکه اوس زه چې راشم کله ساعت ته ماته ووایه ته ماته خبره وکړه راشه اووه ورځې پس راشه رویا نن د 100 ورځ ده بالکل دغه چې روژې د څه څخه مخکې به روژه کې د روژې د شپږ ورځې زیارت راځي زیارت نن 7 تاریخ د 14/15 راشه فاندر بالکل 16 ده منظومه خیالي دوه ته صرف خیال کوه بالکل 15 دا ویل زما ته 16 او ناول امید دی چې دغه نه مخکې لاړ شي چې مکه مې راځي د ټلیفون نو به تاسو دا حکم راکړئ چې مونږ په خپل لکه مونږ وایي بیا کیسه ختمېږي پیسې ورکول دي چې ورکول دي نو بیا کیسه ختمېږي